وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. چې دا یهود او نصارا دا دعوه کوي چې موږ د الله زامن یو، د الله نازولي یو. یعنی ته نبي علیه السلام ته وایي چې ته څنګه موږ بیروې، موږ به دی عذاب دی به دوزخ دی به، موږ د الله نازولي یو، د الله بچي یو. مثلا موږ ته هېڅوک هم څه نه وایي. یعنی دوی به هر وخت دا دعوه درلودله چې جنت زموږ دی، د جنت نعمتونه زموږ دی، آخرت زموږ دی. موږ یعنی دا ټول انبیا په موږ کې تېر سوي دي، موږ د الله نازولي یو، د الله محبوب بندګان یو، موږ ته به څنګه الله سزا راکړي؟ یعنی د دې دا دعوه. اوس په سورة البقره کې الله ورته وایي که ښه تی دوی نازولي از جنت ستی دي، د جنت نعمتونه ستی دي، تمنوا الموت ان کنتم صادقین. که تی په د خپله وعده په د خپله دعوه کې رښتیني یاست، نو خو د مرګ تمنا وکړي چې مرګ دله راسي، د دا کیسو څه به خلاص. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. الله ورته فرمایي چې ته دوی ته ووایه چې واقع تی د الله نازولي یاست، د الله بچي یاست، نو الله تی ته ولې عذابونه درکوي؟ سی د ګناه د وجې څخه الله تی ولې په عذاب کې مبتلا کوي؟ بل انتم بشر ممن خلق. بلکې تی یو بشر یاست او چې الله جل جلاله پیدا کړي یاست. نور نه الله زامن لري، لم یلد ولم یولد، نه الله زامن لري، نه د الله بچي سته، نه الله د چا څه پیدا سوی دی، نه د الله څه څوک پیدا سوي دي. الله ذات چې دی د هر څه څخه پاک دی. نو نه د الله نازولي سته. ګوره نبي علیه انبیاو ته به الله دا ویله که چیرې تی د لارې څه واوښتاست نو ستی به هم څوک مددګار. یعنی و انبیاو ته الله دا ویلی دي چې د الله نازولی انسانان دي، مثلا مخلوق دي، بعد از خدا بزرگتر است، کیسه مختصره. نو ما تا به د کوم باغ منی؟ نو بن اسرائیلو ته خو د ګناهو د وجې څخه الله ډېر عذابونه ورکړه. نو الله وایي که ښه چې په دنیا کې الله عذاب درکوي، په دنیا کې مې الله په فرعون باندې وایي، په دنیا کې مې الله په نورو کافرانو وایي، په دنیا کې الله د ډبرو باران د باندې وکړي، په مځکه د باندې واړي، دغه د باندې وکړي، نو په قیامت په ورځ به بیا ولې نه د باندې کړي؟ وینې الله جل جلاله دا ورته فرمایي یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. بس دا د الله مرضي ده چې چاته عذاب ورکړي، څوک معافوي. ولله ملک السماوات والارض وما بینهما والیه المصیر. بس کوم څه چې په اسمانونو کې دي، کوم څه په مځکو کې دي، کوم څه د دې په مابینځ کې دي، دا ټوله د الله دي. والیه المصیر، او ټوله به الله ته ځو. ګوره دا د الله مرضي ده چې چاته عفو کوي، چاته بخښه کوي، چاته سزا ورکوي. که د قیامت په ورځ هم الله پاک څوک معافوي، چاته عفو کوله، چاته سزا ورکول، هېڅوک پوښتنه نه ځي کولی چې ته دا ولې کوې. هېڅوک د الله څخه دا پوښتنه نه شي کولی چې دا دې ولې مړ کړي، دا دې ولې ناجوړه کړي، دا دې ولې د عذاب راوست. د الله مرضي ده، د الله مخلوقات دي. موږ به د عافیت معامله غواړو، موږ به د الله څخه د پردې معامله غواړو چې الله عفو راته کوه، بخښه راته کوه. نور الله په خپلو کارو ښه پوهېږي.